د پښتو ادب په نوي دور کې قلندر مومند یو داسې ادیب دی چې د مرګ نه شل کاله پس هم څېړونکي او کره کتونکي دې ته حیران دي چې د هغه د فن کوم اړخ تر بل زیات زورور او جوت دی، ځکه چې هغه استاد او رجحان ساز شاعر دی. د نوي تنقید او تحقیق په بنسټ ایښودونکو کې دی. د ترجمې یا ژباړې په ډګر کې د هغه کار کمسارې دی. لنډه کیسه یا افسانه یې معراج ته رسولې ده. پیژندل شوی ژبپوه او لغت نویس دی. انجمن ساز دی، ژورنالیست دی او قلم لیکونکی دی او د دې هر څه سره یو فعال سیاسي مشر هم پاتې شوی دی چې د کمپرست سیاست په لار کې د زندانونو او بندونو سختۍ هم ګاللې دي. قلندر مومند چې خپل نوم یې صاحبزاده حبیب الرحمن و، په 8 اکتوبر کال 1913 کې د پېښور په بازدخیلو کې زیږېدلی و. په انګلیسي ادبیاتو کې ماستري کړې وه او د قانون زده کړې هم کړې وې. سمودای وکالت هم کړی و او په ګورنمنټ کالج پېښور کې د انګلیسي د استاد په حیث هم کار کړی و. خو هغه د ادب د هر صنف او برخې استاد و. د قلندر مومند زوی ځلان مومند چې خپله هم ښه لیکوال او مشهور ژورنالیست دی، د هغه د ادبي مقام په اړه وویل. قلندر صاحب زموږ په د تېرې پیړۍ په هغه شخصیاتو کې شامل دی چې د ادب بنیادونو یې په مستحکم طور ودرولي دي. قلندر صاحب چې کوم صنف کې هم کار کړی دی نو بې مثال یې کړی دی. غزل کې تاسو وګورئ یا تاسو په افسانه کې وګورئ، تحقیق کې وګورئ، تنقید کې وګورئ او انجمن سازی کې وګورئ، بیا صحافت کې وګورئ، بیا یې چې دی په ادارې نویسۍ کې کالم نویسۍ کې وګورئ، نو دا هر طرف ته سیاست کې وګورئ، لکه تاسو چې هر طرف ته ګورئ نو قلندر صاحب یو ګڼ اړخیز شخصیت و او ډېر شخصیت داسې وي چې ګڼ اړخونه لري، خو بیا هغه ګڼ اړخونو کې یو مقام برقرار ساتل او هغه مقام مسلسل په هغې کې بهتري راوستل، دا د ډېرو کمو خلکو په حصه کې راځي. ډېر کم خلک داسې وي چې د هغې په عظمت باندې ډېر خلک متفق شي. نو د کم خلکو چې په غزل کې یا په افسانه کې یا په تحقیق کې یا په تنقید کې د پښتو په حواله خبره کوم، هغوی دغه کړي دي، د عالي تحصیلات کړي دي. د قلندر صاحب چې کوم فني عظمت دی د هغې د اعتراف نه بغیر هغوی سره بله لاره نه وه. نو زه خو دا ګڼم چې قلندر صاحب کوم کار هم کړی دی په اخلاص یې کړی دی او په دې کې هېڅ شک نشته چې پښتو ادب د موجوده چې کومه صحنه ده په دې سینګارولو کې د قلندر مومند بېشکه چې لوی لاس دی. قلندر مومند د ګورنمنټ کالج پېښور نه پس په کال 1980 کې د ډاکټر اسماعیل خان په ګومل پوهنتون کې د انګلیسي ادبیاتو استاد وټاکل شو او بیا په کال 1983 کې په یاد پوهنتون کې د لا کالج یعنی د قانون د پوهنځي مشر وټاکل شو. خو تر دې هر څه وړاندې هغه سموده د کرکیله په ریاست کې هم کار کړی و. د قلندر مومند شاګرد او لیکوال مصطفی سالک ته هغه د شاعرۍ په اړه وویل. قلندر صاحب چې ژوندی و او خپل کتابونه یې چاپ کول، نو د ځان سره به د خپل نوم سره به د دور کلمه لیکله. د دور کلمه چې مونږ د هغه د مریدانو نه پوښتنه کړې وه، د هغه د ملګرو نه یا د هغه نه، هغه خو به خپله څه نه ویلې، خو د مریدانو به یې ویلې چې د دور نه مطلب دی د وخت رهبر، او قلندر مومند په رښتیا د وخت رهبر و. ځینې خلک یې د نوم سره علامه لیکي، دا نوم هسې د ځینې نومونو سره یو ځای شوی دی، خو قلندر صاحب په رښتیا سره چې علامه و. هغه یو ګڼ اړخیز شخصیت و. د شاعرۍ 2 مجموعې چاپ شوي دي، یو سباوون دی او یو فکر کوم که غلط نشم رڼایي دی. د ده شاعري د دومره لوړ معیار وه چې حتی دا خلکو د حمزه بابا په مقابل کې ودروه، او کله چې یوه شاعرانه تعلي وکړه چې یاره قلندر ته دعاګانې کړه، اوس ګنې پښتو کې غزل چرته دی، نو حمزه بابا مجبور شو چې دا بیت ولیکي چې دا خو تخیل د حمزه تت نه دی، چا وی چې پښتو کې غزل چرته دی. نو حمزه صاحب هم دا محسوسوله چې دا یو لوی شاعر دی، ځکه خو جواب ورکړ. ګجرې د افسانو مجموعه ده، دا په هغه وخت کې معیاري افسانې دي. قلندر صاحب د انګریزۍ استاد او افسانه د انګریزۍ نه راغلې ده، نو د قلندر صاحب افسانې معیاري افسانې دي. په هغه وخت کې د مزاحمت د ادبیاتو یوه لویه برخه وه د افسانې. دغسې د افسانو نه ډېرې ډرامې جوړې شوي دي چې وخت په وخت د پي ټي وي د پېښور څانګې خپرې کړي دي. په تنقید کې هم کار کړی دی. د هټسن د یو کتاب یو باب د تنقید ژباړلی دی، ترجمه کړی دی.
او دا دومره ضروري کتاب دی چې بغیر د دې نه په پښتو کې د تنقید بل معیاري کتاب نه و. او د دې کتاب ارزښت د دې نه معلومولی شئ چې دا د MA په کورس کې هم شامل دی دا کتاب. بلې نظمیات د ارسطو پویټکس هغه یې ترجمه کړی دی، په هغه یې تشریح لیکلې ده. مصطفی سالک د قلندر مومند د تحقیقي کار ذکر داسې وکړو. د کامل صاحب سره د رحمان بابا کلیات چاپ کړی دی، د دواړو پې کار کړی دی. کامل صاحب هم پې کار کړی او قلندر صاحب هم پې کړی، په ګډه یې پې کار کړی دی. د بلاشی نسخو مقایسې کړي دي او بیا یې داسې یو کلیات ترتیب کړی دی چې د رحمان بابا څومره کلیات تر اوسه چاپ شوي دي، نو په هغې کې د قلندر صاحب او د کامل صاحب کلیات د ټولو نه لوړ او د ټولو نه ښه دي. کله چې کامل صاحب وفات شو نو بیا دا کار قلندر صاحب بشپړ کړ او یو بیت یې پې ولیکه چې خپل نیمګړی تشخص مې قلندره په ژړا کړي، چې کامل په تصور کې په خندا مخې له راشي. دغسې د محمدي صاحبزاده دیوان چاپ کړی دی، مقدمې پې لیکلې ده. دا ډېر ښه دیوان دی، ډېره ښه شاعري ده، خو د دې دومره پذیرایي ونه شوه، ډېر مشهور نه شو. قلندر صاحب به ویل چې دا کار ما کړی دی ځکه دا کتاب مشهور نه شو، که دا بل چا کړی وی دا به ډېر مشهور شوی وی او محمدي صاحبزاده صاحب به یو ډېر لوی شاعر حساب شوی وی. کیسه یې د وړو کیسو یوه مجموعه ده. یو بل کار چې ده کړی دی، د په لومړي ځل د پټې خزانې په ضد باندې یو کتاب ولیکه، پټه خزانه فی المیزان، چې په هغې کې کوشش کړی دی چې پټه خزانه یو جعلي کتاب ثابت کړي چې حبیبي صاحب چاپ کړی دی. دوی دا خیال و چې دا کتاب حبیبي صاحب لیکلی دی. دا خبره به په ځای پرېږدو چې پټه خزانه یو جعلي کتاب دی که اصلي کتاب دی، خو دا به ووایو چې د دې نه یو بحث راوپارېده او اوس هم ډېر زیات ادیبان او محققین داسې شته چې د قلندر صاحب د کتاب په رڼا کې پټې خزانې ته د شک په سترګه ګوري او هغه جعلي یو کتاب ګڼي. دغسې د قلندر صاحب جواب همیش صاحب که ټول پارسنګ یې ولیکه نو د پټې خزانې په اړه باندې مواد ډېر شو، د دغه کتاب په اړه چې دعوه کېږي چې په دې کې د پښتو د پخوانیو شاعرانو تذکره ده او د پښتو شعر تاریخ 139 هجري ته رسوي، چې د امیر کروړ شعر دی چې زه یم زمری په دې نړۍ له ما اتل نشته، بل په زابل نشته له ما اتل نشته. دغسې دریاب د دوی ډکشنري ده. ډکشنریانې ډېرې دي د پښتو، خو د پښتو په لغت کې د دریاب خپل یو مقام دی. دا یې د فرید صحرایي سره یو ځای کړی دی او دریاب داسې یو لغت دی چې بل لغت ورته نشي رسېدی. دا یو ضخیم کتاب دی، په زرګونو پښتو کلمې په پښتو پکې معنا شوي دي. نو قلندر صاحب په خپله یو دور و، هغه په د ادب په هر میدان کې یو نومیالی و او ډېر لوی کار یې کړی دی. داسې سړی چې دومره هر اړخیز کار یې کړی او په داسې معیار یې کړی لکه قلندر صاحب چې کړی دی، نو زه فکر کوم چې د قلندر صاحب جوړه زموږ په معاصر ادب کې نه لیدل کېږي او یوازې قلندر صاحب دی چې دومره کارونه یې کړي دي او په داسې معیار یې کړي دي. قلندر مومند د نېشنل عوامي ګوند یو مشر په حیث د کال 1960 نه تر 2000 پورې په شاهي قلعه لاهور او د نوښار، پیښور، ملتان، مچ او بهاولپور په زندانونو کې بندي هم پاتې شوی دی. لیکوال او ژورنالیست ګل محمد بیتاب د قلندر مومند د ګڼ اړخیز شخصیت په اړه وویل. دا غوي په یو شخصیت کې بلاړي خوبي راجمع وي، لکه هغه د ټولو نړومبه خو هغه یو ډېر لوی شاعر او د خپل وخت په شاعرانو کې دا یو ښکارا مقام او اگر چې ډېر کشرو هغه وخت کې چې کوم لوی لوی شاعران ژوندي وو لکه حمزه شینواری صاحب او سمندر خان سمندر صاحب او میا سید رسول رسا صاحب او داسې نور چې هغه د ادب لوی لوی سټي دي، په دې کې د یو ډېر لوی نوم پیدا کړو او ترقی پسند شاعري چې مونږه ستویو نو هغه فکر پرچار پکې خخ کارو او پاره کې یو دی یو ډیر نمایان شاعر دی، یعنی د یو شاعر په حساب باندې هغه په خپل وخت کې یو ډیر لوی نوم لرلو. دین علاوه هغه یو ډیر ښه افسانه نگار او په خپل وخت کې څه چې د خپل وخت نه تر ډیر وروسته پوري داغه د پای افسانې چانه دي لیکلي چې ډیر زیات په فن پوره دي او پاره کې د افسانې ټیکنیک، د افسانې لوازمات، د افسانو خبرې سچ په یو ښه او معیاري افسانه کې وي. زما خیال دی چې هغه د
کلندر مومن صاحب په افسانو کې دا ټولي خوبه شته دي. دین علاوه هغه یو ډیر ښه عالم فاضل شخصیت په تنقید باندې دا ډیر لوی عبور او دا غي وجه دا و چې هغه مطلب دا دی چې د دنیاوي عصري تعلیم سره هغه په کور کې عربي فارسی ویلي و اردو انګریزي چې دا هغه زده کړې و په سکول کې او ډیره ښه زده کړې و ځکه چې اردو کې مکالمونه لیکلي دي انګریزي کې خو ایم ای کړې و او څه زمانه ریپورټر هم پاتې شوی دی په انګریزي اخبار کې هغه نه پسته د شهباز اخبار ایډیټر تر ډیره زمانه پاتې دی نو ډیر ښه کالمونه لیکلي دي بیا داغه تنقید یو قسم ته موږ دا ویلي شو جارحانه تنقید یو داغه خو په تنقید کې داغه اختلاف او اتفاق سره په خپل ځای باندې خداغه مقام چې دی هغه ډیر لوی دی بلکې تر نه پورې لوی ګڼل شي چې هغه کومه مسلې او چې تکړی دي په بعضي کتابونو باندې په بعضي نقطو باندې په بعضي شاعرانو باندې نو په خپل وخت کې مغه یو لوی نقاد ګڼل شو تر اوسه پورې مطلب دا دی چې داغه مقام چې دی هغه ډیر ښکارا او روښانه دی. دین علاوه هغه یو ډیر لوی محقق او چې په وروستي عمر کې بیا غي خصوصا تحقیق او تنقید تکارو وي او ډیر ښه ورته وي ځکه چې هغه پړومبي ځل خونه خو شاید چې په ټیکنیکل او ساينسي بنیادونو باندې چې کوم اوس زمونږ جدید تحقیق کیږي نو هغه په هغه وخت کې دا غي په هغه خطوط باندې خپل تنقید کړي دي خپل تنقیدي کتابونه لیکلي دي هغه دلته کېشته دي او دین علاوه دغه خو کتابونه دي خو دین د کتابونو علاوه په مجلسي تنقید کې دا غ ډیر د کمال نقطې به روچتولې او داسې عجیبه خبرې به پکې راوځي چې بنده به ته حیران شو. د کلندر مومن نږدې شاګرد او لیکوال روخان یوسفزي د هغه د شاعرۍ په اړه خپل نظر داسې شریک کړو. زما په خیال خو کلندر مومن صاحب یو استاد شاعر څه ته ویل شي چې هغه د شاعرۍ په ټولو دغه رموز باندې په دغه اصول باندې په دغه قواعد او ضوابط باندې او دغه په پورا تاریخ باندې یعنی خو جوړ نظر لرونکي نه आवाज د خپل جبه بلکې د نور جبو د مغربي ادب د فارسی د عربی او دغه رنګ سره د اردو نو کلندر صاحب چې شاعري یقینا چې هغه په خپل ژوند چې کوم کتاب چاپ او سباون او دا د مطلب دا د کال 1900 دغه د 15 نه را په دی خو او هغه شاعري هغه چې کوم کړی دا د سباون د دې خبرې گواه دی چې هغه د یو مترکی د یو کمپال شاعر په هیڅ معنی او بیا دا چې هغه د کومو تجربونه د کومو ستونزونه د کومو سختونه د دې وطن کې د جمهوریت لپاره د قومونو د حقوقو لپاره او دې سره سره بیا دا چې دغه په شاعرۍ کې چې کوم بیا یعنی قلبي واردات دي رومانس د مینې د محبت نو هغه هم چې کوم دنو ډېر د ستاینې وړ شاعري د کلندر صاحب تاسو ټول ته پته نه چې کلندر صاحب د دې ملک د مارشل لاګانو خلاف د امیرانو خلاف چې کوم هغه د خپل شاعرۍ په ذریعہ باندې د خپل غزل او د نظم په ذریعہ باندې هغه چې کوم مزاحمتي شاعري کړې ده خاص کر لکه د کلندر صاحب مزاحمتي اړخ چې کوم دی د شاعرۍ هغه ډېر جوت دی او دغه په پاداش کې بیا هغه کېدوبن سخته دا د ټولو مرحلو نه کلندر صاحب تیر شوی دی چې موږ کلندر صاحب سره ابو خداغه شاګردانو ډېر نږدې پاتې شو څنګه چې کلندر صاحب کې هغه یو قسم لا هغه دغه شخصیت او دغه علمیت او دغه سنجیدګي او دغه جوور نظر او دغه ټول سيزونه دغه په شاعرۍ کې هم غزل او نظم دواړو کې موجود دي. بل خبردار چې لکه دغه ډېر غزل مشهور دي او بیا خاص کر په سباون کې چې کوم نظمونه دي زبد نظم هم خبر وکم او زه تنقید خو وکوم نو زما په خیال چې دا یو نوې خبره وا یو نوې اړخ د خلکو پام را ګرځولو. دویمه خبردار چې د کلندر صاحب شاعرۍ غزل چې سړی خبره کوي نو هغه کې یو نوې خبره پکې ده چې خلک وایي یاره فلانه ښه شاعر دی نو پس ښه شاعر د کلندر صاحب د شاعرۍ د ښه شاعر یا د استاد شاعر هغه ډېر دغه خیال ساتل چرته د ردیف د کافی د وزن او بحر د دغه ډېر زیات دغه التزام ساتل دي ما چې کوم خبره کوله یا د شافام را ګرځول غوښم د خلکو د خپل نه هغه د کلندر صاحب نوې ترکیبونه دي دا چې نوې ترکیبونه هغه استعمال
استعمال کړي دي په دغه خپل شاعرۍ کې چې هغه نړوان دي هیڅ یو شاعر نه دی استعمال کړي دغه او ځکه داسې مثالونه در کوم نو وخت به ونیسي په دې باندې ما یو لیک کړی و هغه چاپ شوی مو پښتون میګزین کې مو د قلندر صاحب په دې نو ترکیبونو نو استعارو باندې نو اشارو باندې بیا د هغوی د وفات نه پس چې کوم کتاب د هغوی رڼایي چاپ دی زما په خیال په هغې کې هم ډېر ښه شاعري ده پکې او خاص کر د عالمي ضمیر په نوم یو نظم چې قلندر صاحب کوم لیکلی دی نو یو شاهکار نظم دی او یو داسې تاریخ دی یو داسې زموږ علمیم ده دغه ټول د پښتنو تاریخ او د ژوند د علمیو یو ډېر بهترینه او عکاسي ده. د قلندر مومند د شخصیت او د یو پلار په حیث د هغه د چلن په هکله ځلان مومند وویل. بنیادي طور باندې قلندر صاحب د نورو انسانانو په درد دردېدلی انسان او د هغوی ټول ژوند د نورو خلکو په مدد کې تیر شوی دی د نورو خلکو په فکر کې تیر شوی دی او د هغوی لکه د بشردوستي او خدای خدمتګاري لکه دا د نظریاتو او د قاعدو په حیثیت کې هغوی قبول کړي وو لکه که زه دا ووایم چې یو انساني اوصاف په دې ننني دور کې ممکن حده پورې یو انسان کې وي نو هغه ماته قلندر صاحب کې ښکارېده او زه په دې باندې هم ډېر زیات لکه په دې فخر کوم چې ما دا چېرته نه وي زما پلار مصلحتاً د دروغو ښکار شوي یا یې څه دروغ ویلي دي تر دې پورې لکه دا خبره تاسو چې لکه د پلار په حیثیت کې تاسو ته وایم چې د تربیت په حواله باندې په دې سخت اوړي کې چې کله به دفتر نه رالو اوده به یا بهر نه به رالو اوده به نو هغه به مونږ ته دا ډارېشن و چې هېڅ چا ته به دا نه وایي چې کور کې نشته دا دروغ دي او قلندر صاحب د پلار په حیثیت هم ډېر زیات شفیق انسان او لکه که مونږ نه د هغې ټول نه لویه سزا به چې راکوله موږ لکه که مونږ به څه ورانې کړو واړه به ورانې به هم کړو نو لویه سزا به یې دا وه چې هغې به مونږ ته ووایي چې بس ما سره خبرې مه کوه. لیکوالې او شاعرې حسینه ګل قلندر مومند د یادونو ذکر داسې وکړو. قلندر مومند صاحب یو ډیر زیات لوی شخصیت دی د پښتو د تنقید په حواله سره د افسانې په حواله سره او د نور ډیر کار په حواله سره کنه موضوعاتي کارونه چې زموږ په پښتو ادب کې کم بنیادی د نثر او د نظم په مت کې بکیدل داغي په اړه باندې د ارواخات قلندر مومند صاحب یو ډیر لوی نوم دی او ډیر کار او زیار په ډګر باندې مونږ ته مخامخ پروت دی دوی سره زه په خوش قسمتو کې راځم شکر دی الحمدلله چې زمونږ له ادبي سفر دومره ډیر زیات تکړه خو نو کنه خو بیا هم لکه د قلندر مومند صاحب سره د ناستې پاستې او د محفلونو د هغې سره د خبرو اترو موقع ضرور مونږ ته په لاس راغلی دي کنه که تا ته یاد زما ادبي کاروان چې نو هغې کې به وخت په وخت داسې موضوعات مونږ شاملول چې د هغې به تعلق د قلندر مومند صاحب سره نو هغې ته به بیا مونږ بلنه ورکړه نو کله کله به هغې داسې ما ته پته وه زه د هغې په مزاج پوهېدم چې د ریډیو د ټلویزیون نه به لږ ځان په څنډه ساتلو خو بیا هم چونکې زما نه به ډېر زیات مجبوره و که نه ما سره ډېره زیاته مینه کولو ډېر یو شفیق او دروند لکه بلکل د پلار حیثیت چې لرلو مونږ دپاره که نه بېشکه چې همدغسې و. حسینه ګل د قلندر مومند سره د اسلام آباد نه تر کوټې پورې د خپل کړي سفر په هکله وویل. یو ځل په جنوبي پښتونخوا کې پیر محمد کاکړ او د قلندر مومند صاحب هغه خو ژوندی و هغه وخت کې که نه نو د هغې په ویاړ باندې یو سیمینار را جوړ شوی و که نه په هغه سیمینار کې ما ته هم د ګډون موقع په لاس راغلي وه نو چونکې زمونږ تګ چې و نو هغه خو لکه د پېښور نه و هغه وخت کې که تا خیال کړی نو دا فوکر جهازونه به تلل واړه جهازونه به الوتل هغه به ډېر زیات په دمه دمه تلل خو دغه وخت چې د کوټې ته زما تګ و نو هغه د اسلام آباد نه و که نه ما اسلام آباد ته ځان ورسولو او د هغه ځای نه د پرواز په ذریعه باندې به بیا مونږ کوټې ته تلو که نه نو چې ومو کتل نو دغه مو د قلندر صاحب د مخکې نه په فلایټ کې موجود و ناست و که نه په یو سیټ باندې ناست و چې کله یې زه ولیدم ډېر زیات خوشحال شو که نه او بیا یې زه ځان سره جوخته کېنولم په سر یې راته لاس کېښودو او ډېر زیات دومره ډاډګیرنه او دومره ستاینه یې زما د دې لرې تګ وکړه که نه چې بچی دا خو دغسې لکه پر اعتماد او ساده ادب دی دا یو سټرګل دی یو مبارزه ده په دې کې به ډېرې سختیانې
غلطیاګانې راځي ټولنې ته مه ګوره چې تا پسې به څوک څه وایي که نه، ځکه چې په دې عمر کې د ینګ جینکو دومره لرې تلل د کوره دا یو ډېره غټه خبره وه. ما ته پته دی چې دا وخت به ستا والدین څه ناڅه پریشانه به هم وي که نه، ځکه چې ټولنه داسې ده چې د هغوی پکې ژوند دی، چا نه چا سره به خبرې پرې کوي، څوک به دغه څیز د تا لکه دغه کار ته به په ښه نظر ګوري، څوک په ښه نظر نه ګوري. نو دا ده چې دا ستا د والدینو دپاره، ستا د مور او د پلار دپاره مې یو ډېره غټه خبره ده. زه د هغوی هم ډېره زیاته ستاینه کوم او وی که چېرې را سره ستا پلار میلاو شو نو زه به ورته ډېره زیات شاباشۍ زه به ورته ډېر زیات شاباشۍ ورکوم چې تا خپلې لور ته خپلې بچۍ ته یو دومره دغه ورکړی دی، سپیس دې ورته ورکړی دی او دومره د هغې په اعتماد کې اضافه کړي ده که نه. دا یو ډېره ښه خبره ده. باید چې په پښتنو کې دغسې میندې پلاران وي چې هغه د خپل ښځینه اولاد د مخکې تګ دپاره همدغسې هلې ځلې کوي او د هغوی په شا باندې ولاړ وي که نه. نو زه نن ډېر زیات خوشحاله یم چې لکه مونږ ګډ سفر کوو دغه سیمینار ته روان یو. نو بیا هلته کې چې کله مونږ ورسېدو راشد جانه، مسلسل زه د کلندر صاحب په نظر کې وم که نه، او هغه به بیخي لکه زما دپاره به یې دومره پریشاني لرله لکه یو پلار چې د لورو په حوالې سره لري چې آیا چې سهار به زموږ ملاقات شو، بچې څه مسله خو نه وه، شپه په خیر تېره شوه، ما به تیا او جي په خیر تېره شوه، هېڅ مسله هم نه وه. ښه ټیک ته بیا صحیح ده که نه. نو ډېر لکه ما کتل چې داسې خو دی سره زما ډېر ملاقاتونه شي، خو دغه تګ او بیا دغه راتګ نو ځکه زموږ پښتانه دا وایي چې لکه یو انسان چې په صحیح معنو باندې ته پیژندل غواړې نو باید چې هغه سره ته سفر وکړې. نو دغه د سفر دا یو تجربه چې وه د کلندر صاحب سره که نه، دا زما په ژوند کې یو ډېره لویه د فخر خبره ده که نه چې ما د کلندر مومن صاحب سره سفر کړی دی، خو په جیاز کې سفر که نه، په ناسته نږدې په ناسته سفر. د کلندر مومن د لنډو کیسو ټولګې گجرې په اړه حسینه ګل خپل نظر داسې څرګند کړو. گجرې کتاب چې کوم د افسانو، زه هغه چې لکه افسانه ما نه لیکله، خو ما د کلندر صاحب دغه افسانې ډېرې زیاتې په غور باندې څو پیرې مې لوستې وي که نه، او بیا په دغه کتاب کې شامله دغه افسانه چې کومه وه گجرې، دې زه ډېره زیاته جړولې وم که نه. نو زما شاید چې د افسانې سره هغه تړون لکه د دغه افسانې په وجه باندې پیدا شي. او بیا داسې نور هم داسې یو دوه افسانې زما د نظره تېرې شوي، په هغې کې د میر مهدي شاه مهدي باچاجي، په هغې کې د همیش خلیل صاحب افسانې. نو دا داسې وي چې باقاعده زما دپاره د افسانې د لیک یو بنیاد وګرځېدو که نه. او بیا په افسانه کې ما څه ناڅه دا کار چې دی نو دا سرته کو سره د دې چې مور بیبي زیتون بانو چې کوم وه نو هغه وخت کې د افسانې یو ډېر معتبر نوم او ډېر یو د جرأت مېرمنه وه که نه، چې په پښتو ادب کې یا په فکشن کې، پښتو فکشن کې د هغې ډېر زیات لوی لاس دی، او بیا سپیشلي د پښتو افسانې حوالې سره. نو هغه هم زما لکه یو آیډیل وه. خو د دغه دریو مشرانو د افسانې چې کومې وي نو دی لکه زه د فکر او د افسانې په دغه باندې لکه رموز چې کوم دي د افسانې چې کوم ضروریات دي د لیکلو که نه، په هغې باندې زه لکه د دغه دریو کسانو افسانو لکه چې ما کله هغه ولوستې نو لکه زه پوه شوم پې. نو نور هم ډېر زیات لاسته راوړنې دي، لوی لوی کارنامې دي په دغه کې. پښتو ادب کې د تنقید په حوالې سره یو ډېر معتبر نوم دی چې دا دی چې د هغه خپل یو مکتب و که نه، خپل یو سکول آف تاټ دا یې لکه پیدا کړی و، د هغه شاګردان چې کوم نو شکر الحمدلله چې هغه په خپل پیغام کې په خپلو ناستو کې په خپل دغه علمیت کې دومره زور لرلی و چې د هغه فالوورز چې کوم دي یا د هغه شاګردان چې دي نو تر ننه پورې کلندر صاحب لکه داسې لکه د هغه د شخصیت یو جوړه ټاپه په هغوی باندې لګېدلې ده که نه. لیکوال او شاعر اکبر هوتي د کلندر مومن د ادبي زیار په هکله وویل. استاد کلندر مومن صاحب هغه د پښتو ادب په تاریخ کې یو ملټي ډایمنشنل پرسنالټي ده. هغه بلا ډېر اړخونه دي. هغه یو ډېر بهترین شاعر، ادیب، محقق، نقاد، بیا یو داسې شخصیت چې هغه ډېر څیزونه چیلنج کړي وو او ډېر په بې باکۍ سره او ډېر بې یرې طرحې چې دی نو هغه خپل دلیل چې دی نو وړاندې کړی دی، ډېر بې رحمه نقاد هم و. نو د قلندر مومن صاحب بیا د هغه په شخصیت کې که موږ وګورو نو هغه په انګریزي ادب کې چې دی نو د هغه مطالعه وه، هغه یو ډېر ښه تکړه صحافي هم و، هغه یو ډېر ښه کالم نګار هم و. هغه د دریاب لغت په شکل کې پښتنو له یو ډېر لوی کار هم ورکړی دی. او د هغې نه علاوه کلندر صاحب چې دی نو ډېر یو مکتب دی باقاعده توګه باندې د ساهو لیکونکو مرکه او بیا د ساهو لیکونکو مرکه په تسلسل کې د ادبي دوستانو مرکه مردان، دا د کلندر صاحب چې کوم فکري مکتب نو دا د هغې نه راوتې
بلا ډیر شاګردانو بلا ډیر ادیبان شاعران دغه د لاسه جوړ شي. د قلندر مومند د تحقیقي او تنقیدي نظر په اړه ځلان یوسفزي د خپلو خیالاتو اظهار په دې توګه وکړو. قلندر صاحب چې کوم فکر لرلو هغه دا نه و چې د خپل د تحقیق یا تنقید په رڼا کې څوک خفه کړي یا څوک خوشحاله کړي، بلکې د قلندر صاحب مقصد دا و هغوی دا فکر لرلو چې تحقیق او تنقید دې د اصولو مطابق وشي او د ادب بنیادونه او ماخذ دی داسې ونه لټولی شي چې په هغې کې ستاسو د موقف د تصدیق یا د تردید دپاره چې کوم دی اسناد تاسو ترلاسه شي، بلکې هغوی دا ګڼل چې رښتیا چې څه دي هغه دې د خلکو مخې ته کېښودل شي. دغه مزاج لرونکي لیکونکي ته که چا جارح نقاد ویلي دي نو د هغه خپله خوښه ده، او خو لکه د نقاد یا د محقق بنیادي وظایف همدا وي چې هغه دې د چا د خوښې یا د چا د ناخوښې په بنیاد باندې خپله خبره ونه کړي، بلکې د دلایلو په بنیاد دې وکړي. نو که تاسو وګورئ په پښتو ادب کې چې کوم بنیادي مباحث دي هغه همغه دي چې کوم قلندر صاحب شروع کړي وو نن 22 کاله پسته د هغوی د وفات نه همغه مباحثو باندې د پښتنو چې کوم دا سوشل میډیا ده، لکه چې په سوشل میډیا باندې پښتانه کم فعالیت لري په ادبي طور، نو هغوی هم یا د پټې خزانې فی المیزان په حق کې یا خلاف د املا په حواله د قلندر صاحب د کلاسیک په حواله باندې مختلف تشریحات لکه د مستجاب مومند خبره شوه یا د رحمان بابا د پیدایش د وفات کلونه شو، نو په دغه حوالو لګیا دي یا د پښتو خوشحال یا کاظم خان شیدا باندې دغه اعتراضات وغیره وغیره. نو قلندر صاحب چې کوم طرفونو ته اشارې کړي دي مباحثات خو نن هم په سوشل میډیا باندې هماغه دي، د پښتنو په ادبي کینوس باندې چې کوم رنګونه دي هماغه دي چې کوم د قلندر صاحب د قلم نه راوتي دي. نو که چا سره د دې خبرې د رد دپاره څه دغه وي نو ودې بیان دې کړي چې نور کوم داسې مباحثات دي چې د قلندر صاحب یا د هغوی شاګردانو نه دي شروع کړي. د قلندر مومند د لنډو کیسو په اړه روخان یوسفزي وویل. قلندر صاحب حقیقت دا دی چې د هغوی کوم افسانې لیکلي دي ګجرې دا چې کوم کتاب د هغوی چاپ دی نو هغې کې بالکل د خپل چاپېرچل د خپل ماحول یو ډېره بهترینه عکاسي شوې ده، په هغې کې چې کومه کیسې دي کوم کردارونه دي او بیا دا ده چې په هغې کې بیا کوم موضوعات دي نو د موضوعاتو په لحاظ باندې یعنې دغه د طبقاتي نظام چې کوم دغه دی یا د مظلومو او بېوسه خلکو سره څه کېږي په دې زموږ په ټولنه کې هغه بیخي داسې ده چې لکه یو هغه د ځینو افسانو کې ته به وایې چې بس هغه د کلیوال ماحول ته هغه څنګه کتلي دي. قلندر صاحب په دې کې ډېر زیات محتاط لیکونکی و او د هغوی د افسانو باره کې به زه زما په خیال چې خبرې کوو نو ډېرې خبرې کېدې چې د هغوی په کردار نګارۍ د هغوی په دغه پلاټ باندې د هغوی په کیسو کې چې قلندر صاحب یو ډېر ما چې څنګه د شاعرۍ حوالې سره زه خبره کوم چې استاد دغه رنګ په فکشن کې د افسانې د قلندر صاحب په افسانې باندې هم ډېر لوی ګرفت و، د افسانې په فن باندې د افسانې په تاریخ باندې قلندر صاحب ډېر زیات ژور نظر لرلو او ژور علم یې لرلو. نو هغوی چې کومې افسانې لیکلي دي او پس له هغې نه بیا د هغوی یو دوه افسانې نور هم لیکلي وې زما په خیال یو تورږمی او یو بله نو نومونه ما نه هېرېږي نو هغې کې هماغه معیار بالکل برقرار ساتلی دی قلندر صاحب. او ډاکټر محمد اعظم صاحب د خدای وبخښي هغه په خپل کتاب کې د دې ذکر کړی دی هغوی دا لیکلي زما په خیال چې دا یو ډېره بس جمله وړه ده خو په طول پوره ده په دې کې د قلندر صاحب د په حیث د افسانه نګار دغه ټول خبره راغونډېږي چې ډاکټر محمد اعظم صاحب لیکي چې د پښتو افسانې ابتدا که هر چا کړي وي خو انتهای ګجري دي. د یو ژبپوه او لغت لیکونکي په حیث د قلندر مومند د مقام په هکله ګل محمد بېتاب خپل نظر داسې څرګند کړو. هغه ډېر لوی ژبپوهان مو او هم د دې ژبپوهنې په وجه باندې هغه ته د ډکشنري کار حواله شوی و چې د دریاب په نوم باندې یوه ډېره معیاري ډکشنري په څو کاله کې تیاره کړې وه او دغه ډکشنري چې دی هغه اوس چاپ شوې ده او بیا په دویم ځل یا په دریم ځل باندې چاپ شوې دغه ډکشنري. خو هسې زه به درته مثال دپاره یوه خبره وکړم. یو ځل موږ د دې دفتر ته ورغلي وو نو دې کې چا ووایي چې لکه 2-3 کسانو نو هغه پلانې څه شو قهوه راغله نو
چا وی جی په مونږ ولاړ دی نو هغه ته وی دی خو راشه وی چې په دی وی کنه نو بیا مانزه وایا په مانزه ولاړ دی په مونږ ولاړ مو وایا یعنی دومره باریکی نقطې باغه نوٹ کولې او په موقع باندې به د خلکو اصلاح کوله او د دې ارسنه علاوه چې کوم دی نو دا غي یو لوی کمال دا چې یو ډیر خوش مزاج سره یو کنه خوش سره د دې دومره سنجیده علمی مقام لرلو سنجیده تنقیدی کو سنجیده تحقیقی کو او انقلابی یو قسم تشاعری کوله خو په د دې سره هغه دومره یو خوش مزاج سره او دومره ډیری لطیفه دا غیا دی وی دومره ډیری کیسه کتاری دا غیا دی وی چې سړی به سره کیناستو نو هر 100 منټه پس باغه داسې یو خبره او چې سړی به مسکی چې او به خندله او خبره به اومس علمی خبره و ها یو خبره مې پکې را شو هغه دا چې هغه ډیر لوی قانوندان او مطلب دا دی چې د لا کالج ډیرو پرنسپلوم پاتې شوی په قانون باندې ډیر خپویدو نو داغه په دې یو شخصیت کې زما په خیال باندې چې بلا ډیر خوبي راجمه وي او بلا ډیر سیړنه داغه غواړي اوس په یو دغه کې بزتا تاسو وایم داغه زوی مچ خالی داغه د یو مجلس حالم په دې دومره خبرونه کټوله متسړی وقف کې پدې کې نه کیږي بهر حال خوش قسمت مو زکه چې داسې خلک هغه مونډلیو په خپل زمانہ کې چې د قدر یې کو د دې د احترام نظر کو او د یو لوی عالم فاضل سړی ګڼلو د کلندر مومند د ناچاپه آثارو په اړه ځلان مومند پوښتنه داسې ځواب کړه د کندو صاحب ډیر اثار دي چې هغه چاپ نه دي مثلا د هغوی خطونه چې کوم هغوی خلکو ته لیکلي وو هغې مونږ سره نقل وو یا د خلکو طرف نه هغې ته کم راغلي دي هغه ټول خطونه مونږ سره پراته دي زمونږ دا خواهش دی چې خطونه هم چاپ کړو د کلندر صاحب وفات نه پس ته مونږ د هغوی دویمه شعري مجموعه چاپ کړې وه دا اوس د شکسپیر میکبث چې کوم کلندر صاحب ټرانسلیټ کړی وو هغه مو چاپ کړی او د کندز صاحب د مقالو مجموعه چې په مختلفو رسالو کې اخبارونو کې چاپ شوي مقالې وي هم موږ د میزان په نوم چاپ کړي نور هم داسې شته لکه ډېر داسې څیزونه شته لکه رومان شهزادګۍ په نوم باندې هغوی یو فلم چې دی هغه لیکلی و هغې کې سندرې هم شته په هغې کې کیسه هم د هغه د وغیره خو یو فلم دی بنیادي نو هغه هم چاپ کول غواړي نور هم داسې آثار شته چې و د وخت سره او وسایل چې کله مهیا وي که خیر وي بیا به دا هم چاپ کلندر مومند په کال 1962 کې د تنقیدي غونډو په حواله مشهور ادبي تنظیم د سهو لیکونکو مرکه بنسټ کېښود چې تر اوسه فعال دی د یو کره کتونکي په حیث د کلندر مومند کار په هکله د یو پوښتنې په ځواب کې روخان یوسفزي وویل نو هغه خو بالکل یو منل شوی نقاد وو او دا چې بیا زمونږ چې کوم مجلسي تنقید د ولسي ادبي جرګې نه راواخله تر د سهو لیکونکو مرکې پورې په هغې کې د کلندر صاحب په حیث د نقاد دغه ورودادونه او دغه موجود دي هغه د خبرې ثبوت دی چې کلندر مومند صاحب څومره لوی نقاد او چې څومره ښه نقاد وي نو دا چې هغه بیا ظاهره ده چې تحقیق کیږي یا دغه کیږي نو هغه هم د تنقید نه کیږي تنقیدي شعور چې سړي کې وي نو هغه ډېر بهترین بیا تحقیق هم کولی شي نو په دغه بنیاد باندې موږ که ګورو نو کلندر صاحب یو ډېر لوی نقاد په دې و زما په خیال چې کلندر صاحب د تقریبا عمر 22 کاله او د حمزه بابا عمر 50 کاله او کله چې حمزه بابا غوندې دومره لوی شاعر حمزه شینواري پر لومبۍ کتاب چاپ کولو غځونې نو د انتخاب دپاره او د لیکلو دپاره هغوی خپله مسوده کلندر صاحب ته ورکړې وه نو د دې نه اندازه لګي چې کلندر صاحب کې تنقیدي شعور څومره و هغه په تنقید باندې څومره پوهېدو بیا هغوی خپل هم په دې لیکونه کړي د هغوی چې کوم د دغه کتاب و هغه لیکچر د هټسن د تلخیص او ترجمه چې کومه کړې وه چونکې کلندر صاحب د انګریزي پروفیسر پاتې شوی په انګریزي دغه باندې دغه ټول د انګریزي تنقید کې چې څومره خلک و هغه لوستي نو کلندر صاحب په دغه حواله باندې هم چې کوم دی نو دا موږ ویلو شو چې هغه د غالبا ایوب صابر صاحب خبره ده او که د کامل صاحب مانو سیریږي دغه هغه وایي چې کلندر مومند د پښتو ادب په ټولو صنفونو باندې حاوي دی او بل دا چې زه تاسو ته بله خبره وکړم چې زما ته ستاسو دا ټول اورېدونکي دین هم خبر شي ما د اجمل صاحب سره یو مرکه کوله اجمل خټک صاحب سره او ما په هغه مرکه کې ایکسپریس کې چاپ شوی وم او اوس هم په ریکارډ موجود ده ما ته دا پوښتنه وکړه چې تاسو به ما ته یو کس داسې اخلي یو شخصیت نوم که هغه په انګریزي کې وي که په اردو کې وي که په فارسي عربي پښتو کې وي چې تاسو د هغوی ټولې حوالې معتبرې ګڼئ نو اجمل صاحب داسې یو ساعت سترګې پټې کړې او بیا ما ته واپس جواب راکړو
چې زه د ټولې حوالو خبره چې تا وکړه نو زه بیا یو کس نوم اخلم چې زه د هغوی ټولې حوالې معتبرې ګڼم او د هغه نوم د کلندر مومن. نو د دې نه د کلندر صاحب د علمیت، د هغه د شخصیت، د هغه د پوهې او یا د هغه په حیث د نقاد اندازه مونږ اخیستی شو. د پښتو ژبې استاد او لیکوال ډاکټر وزیر شدان د کلندر مومند د شاعرۍ او نثر په اړه وویل. که د زلفې راخوري په مخ لام لام کړي، یا لیلا په ما بس سپینه ورځ ماښام کړې، حنایي ګوتې په خیر شپوی دې نه کړم، د نقاب لاندې پرده کړې که سلام کړې، او زلفې سترګې شونډې دواړه رخسارونه د یو مرګ دپاره څومره اهتمام کړې، شاعرۍ غم د وطن مینې زه ښکلیو، کلندره د بایرن غوندې بدنام کړې. کلندر مومند په ډېرو حوالو سره نوم لري، د صحافت په حواله، د شاعرۍ په حواله، د افسانه نګار په حواله، د نقاد په حواله، د محقق په حواله، د مقرر په حواله، بلا داسې حوالې دي چې کلندر مومند به همیشه د پر یاد ساتي. زما خپل خیال دا دی چې په شلمه صدۍ کې کلندر مومند یو لوی مقام موندلی دی په شاعرانو، په ادیبانو او په خصوصا د نقاد په حواله هغوی یو ځانګړی مقام لري. کلندر مومند عموما د چا تقلید نه دی کړی، بلکې هغه یو ځان له بېله لار خوښه کړې ده چې د ده پسې بیا ډېرو کسانو اقتدا کړې ده. اوس دا بېله خبره ده چې هغه لار درسته ده یا غلطه ده، خو به هر حال هغه همیشه ځان ته یو ځانګړی رای لرلی ده او یو ځانګړی حیثیت یې خپل کړی دی. په چا پسې په پټو سترګو تقلید نه دی کړی. مونږ کتلی شو چې کله د تحقیق خبره کېږي نو پټه خزانه فی المیزان چې د هغه کتاب راغی، نو د زما خپل خیال دا دی چې په اول ځل داسې نقطې رامخې ته کړې چې هغه واقعي چې په تول درنې وي. نو دا خبره مونږ نشو کولی چې خامخا کلندر مومند دلایل چې دی هغه سل په سل ټیک دي، خو به هر حال یو جرأت یې وکړو، یو اظهار یې وکړو او یو ځانګړی حیثیت یې خپل کړو، یو نوی بحث یې منځته راوړو. نو په دغه حواله د تحقیق په حواله لکه حمید بابا باندې هغوی کار کړی دی، علي خان باندې کار کړی دی، محمد صاحبزاده باندې د هغوی تحقیقي کار شته. نو په دغه حواله یو خپل ځانګړی مقام لري. نو د هغه صحافت ته چې مونږ ګورو نو ډېر پخوا نه هغه د مختلفو اخبارونو، د مختلفو رسالو مدیر هم پاتې شوی او د هغوی سره په څه حواله مسلک هم پاتې شوی، لکه ورځنی رهبر شو، میاشتې ننګیالی، لار ژوند شوه، ورځپاڼه انجام شو، شهباز شو، بانګیارم شو. په دې کې د هغوی د تنقید په حواله، د ادب په حواله ډېر لوی خدمات دي. خو بیا چې کله موږ د ده خاص تنقیدي کردار ته ګورو نو د ولسي ادبي جرګې او د ساحو لیکونکي مرکې په حواله د هغوی تنقیدي کردار ډېر جوت دی. زما خپل خیال دا دی په دغو ولسي ادبي جرګې او ساحو لیکونکي مرکې څخه د تنقید مضبوطه ابتدا کېږي او دغه ارتقا په مخې ته ځي چې په هغې کې د کلندر مومند د تنقید په حواله، د یو نقاد په حواله کردار چې کوم دی هغه بیخي څرګند دی. نو د شاعرۍ خبرې چې کوو نو هم کلندر مومند یو ځانګړی پېژندګلو لري په دغه حواله. هغه د ژوند شاعر دی، هغه په ژوند مین دی، هغه کشالو ته سینه په سینه ورځي. ګلستان که مې په وینو تازه کېږي هر ازغی دی هم زما په زړه کې مات شي. د افسانه نګار په حواله هم د هغه کردار موږ نشو هېرولی، ځکه چې هغه ګجرې نومې کتاب چې کوم لیکلی دی، زما خیال دی چې افسانه چې کله د معیار خبره کېږي نو د معیاري افسانو په لړۍ کې به د کلندر مومند دغه ګجرې چې کومه دی به همیشه فهرست په سر کې وي. د لغت نویس په حواله هم موږ د کلندر مومند کردار چې ګورو نو هغه چونکې د پښتو ډکشنرۍ ډایرکټر هم پاتې شوی، د لغت په حواله هغه ډېر ماهر و، لغت شناس و. په دغه حواله د هغوی کردار د هر چا نه جوت. نو په مجموعي ډول مونږ دا ویلی شو چې د کلندر مومند ادبي تنقیدي کردار د شلمې صدۍ په شاعرانو ادیبانو کې داسې څرګند دی چې کله هم د افسانې په حواله، د لغت په حواله، د تنقید په حواله خبره کېږي نو د کلندر مومند نوم څوک هم نظر انداز کولی نشي. ځلان مومند د کلندر مومند د صحافتي خدماتو ذکر داسې وکړو. کلندر صاحب یو داسې صحافي و چې هغه د ولس د آئیني او قانوني امورو نه واله د سړک د نشتوالي، د اوبو د نشتوالي، د لوډ شیډینګ پورې په دې ټولو خبرو باندې لیکل کړي دي، پوه و، ډېر زیات یې کړي دي، ځکه چې د هغوی د صحافت دا کوم د هغو تر اخره پورې هغوی په عملي صحافت کې یو نه یو حد کې وو، کلام نویسي خو یې تر اخره پورې جاري وه.
نو قلندر صاحب په انګریزي ژبه کې هم صحافت کړی دی، په پښتو کې یې هم کړی دی، اردو کې یې هم کړی دی. ولس خبره یې کړې ده، د ولس ترجماني یې کړې ده. او په دغه کې چې کوم دا سوشل ایشوز دي په اخره کې وایي په دې باندې ډېر زیات کالمونه لیکلي دي. نو زه خو چې دې څیز ته ګورم نو ماته دا لکه په یو ځای کې اوبه نه راځي، یو ځای ته اوبه نه راځي، کې سړک نشته، دې باندې یو اعلی صحافتي لیک کول دا اسانه خبره نه ده. که تاسو په یو پیچیده آئیني مسلې باندې لیک کوئ یا تاسو په یو قانوني یا سیاسي حواله باندې څه لیک کوئ، نو دا په دې کې تاسو د لیکلو لپاره ډېر زیات مواد ترلاسه کیدی شي. خو که تاسو صرف په دې موضوع لیکل کوئ چې په فلانی محله کې اوبه نه راځي، دا خو د یو لاین خبر دی، یا زیات نه زیات به په دې کې دا وي چې د 3 ورځو نه دلته اوبه نشته، یا د هفتې نه نشته، یا د میاشتې نه نشته. په دغه موضوع باندې دومره لیکل چې هغه د اعلی پیمانې صحافتي څیز وي او کالم به لیکلو داسې، نو دا ډېر د کمال خبره. نو قلندر صاحب کې دا کمال و بېشکه چې هغوی ډېر په ښه طریقه باندې دغه ټول د سوشل ایشوز باندې لیکل کړي دي. او هغې نه مخکې چې کوم د دې د صحافت لومبی دور په هغې کې دي په پولیټیکل ایشو سیاسي موضوعاتو باندې، په آئیني موضوعاتو باندې، د ون یونټ په حواله، نو هغوی په ټول عمر لکه څنګه چې ما مخکې عرض وکړه چې د ولس ترجماني کړې ده او د یو صحافي په حیثیت یې د خپل کردار ادا کولو ښه پوره کوشش کړی دی. د پېښور پریس کلب باني صدر و، خیبر یونین اف جرنلسټ هم صدر پاتې شوی دی. انجمن ساز لکه څنګه چې ما مخکې عرض کړی انجمن ساز هم و او د ټولو موضوعاتو باندې دسترس هم و. او قلندر صاحب خو د خپل ځان خلاف خبره ډېر په شوق اورېده. هغې چې کومه وروستۍ مقاله ده هم په چرګۍ هید او په هغې کې دا د هغې د ژوند وروستۍ مقاله وه او په هغې کې هغې دا خبره کړې ده چې که چا سره دې نه ښه څه حل وي د دې مسلې نو هغه دې پیش کړي، موږ به یې ومنو. په ادبي او کلتوري موضوعاتو لیکنې کوونکي شیر عالم شنواري وویل چې قلندر مومند په خپله یو دور و. د کامل همنشینۍ برکتي کړم، تجربې مې په غزل کې روایت شي. قلندر مومند صاحب یو هر خیز شخصیت و، د هغه د شخصیت او د فن کار او زیار ډېر زیات بې شمېره اړخونه دي. په څو ساعتونو کې یا په څو لفظونو کې د هغه د ژوند احاطه نشي کېدلی. موږ دا ویلی شو چې د شلمې صدۍ که موږ شلمه صدۍ یادو نو دا د قلندر صاحب صدۍ ده، عهد قلندر دی. او که د غزل په حواله نو هغه د حمزه صاحب یو حساس شخصیت و. او که موږ د تنقید او د نورو شعبو په حواله ووایو نو قلندر صاحب په لومړی کې راځي. کله دا چې د هغه کار او زیار، نو قلندر صاحب یو قامي شخصیت و، یو قامي فکر لرلو او هغه په هره شعبه کې خپل یو قامي سوچ لاندې د ځوانانو، د شاعرانو، ادیبانو روزنه پالنه کړې ده. څنګه چې د حمزه صاحب او د اجمل صاحب، غني خان یا د همیش خلیل صاحب سره زمونږ ناستې شوي دي، زمونږ ورسره خاطرې دي، دغسې قلندر صاحب سره هم زمونږ خاطرې شته دی. او د هغه په محفلونو کې او د هغه په ساحو ادبي لیکونکو مرکه پېښور کې به مونږ هر پیر په ورځ باندې به مونږ یو ځای کېدلو. نو اوس خو ډېر وخت شو چې زه لږ بیمارۍ وجې نه کناره کش شوی یم، خو بیا هم څه ملګري خامخا هلته ځي. زه د محفلونو نه خبرېږم چې هلته کې تنقید کېږي او کوم معیار تنقید کېږي، نو هغه معیار اوس هم د هغې ملګرو شاعران ادیبانو برقرار ساتلی دی. بل به دا ووایو چې د تنقید په حواله، که د افسانې په حواله یا د ډرامې په حواله یا د نثر په حواله ووایو نو قلندر صاحب مقام خاص کر په نظم کې بیا ډېر اوچت دی او غزل هم د یو بهترین معیار لیکلی دی. څنګه چې ما وویل چې هغه یو قامي شاعر و، نو دا یې درد یو ارمان و چې د پښتون قام یو شي، دوی په یوه لاره لاړ شي، اتفاق په پښتانه کې پیدا نه شه. دا ارمان به قلندره ګور لږ پټ وړم. قلندر مومند په 3 فروری 2003 کې له دې نړۍ سترګې پټې کړې او د خپلو اولادونو او په لسګونو شاګردانو علاوه یې د سباوون، رڼایي، گجرې، دریاب، تنقید، پټه خزانه فی المیزان، د خیرالبیان تنقیدي مطالعه، میزان او مک پس غوندې کتابونه هم پښتنو ته پرېښول.